نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اما بعد، دوستانو، فاروق اعظم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په یک شنبه 8 د میزان 1403 هجری شمسی سهار 9 بجې د کندهار په عینو مینه کې جامعه امام ابراهیم النخعی رحمت الله علیه ته د هغه ادارې د مشر شیخ مولوی محمد صادق صاحب په بلنه ورغلم. دغه بلنه سید محمد ابراهیم آغا د سید محمد طاهر آغا وراره چې یو فعال متدین او مثقف ځوان دی تنظیم کړی و. هلته د نوموړي جامعې یو شمېر استادان او یو زیات شمېر د لوړو زده کړو طلبه چې تخصص یې کاوه راټول وه. شیخ مولوی محمد صادق صاحب چې ماته ښه پوه سړی ښکاره سو، تر خیر مقدم وروسته زما څه وغوښته چې ځوانانو ته د لوړو او تخصصي زده کړو او د دوی د راتلونکي مسؤلیتونو په باره کې څه ووایم. ما د لوړو زده کړو او په ټولنه کې د پوهو مخکښو ځوانانو پر اهمیت خبرې وکړې چې خلاصه یې دلته د دوستانو د معلومات لپاره شریکوم. زده کړه من حیث کل او خاص ډول د لوړو زده کړو اهمیت نه یوازې په دې کې دی چې خپله د شاګرد شخصیت جوړوي، بلکې د ټولنې د بدلون او پرمختګ لپاره حیاتي مرحله ده. لوړې زده کړې د ټولنې په جوړښت، ثبات، د عدالت په تامین او د نظام په استحکام کې مهم رول لوبوي. ما ورته وویل تاسې باید خپل په اهمیت پوه شئ. تاسې ډېر مهم خلک یاست. تاسې شاګردان زموږ د نن ورځې که شاګرد یاست، سبا زموږ راتلونکي او تاسې زموږ د امیدونو محور یاست. تاسې دلته د دې دپاره تربیه کیږئ چې دا کړېدلی ملت او دا مظلومه او په تیاره کې ساتل سوې ټولنه د سبا رڼا ته وباسئ. تاسې نن د دغو ناستو جیدو علماو، استادانو، ادارې او امارت لخوا په دې هیله تربیه کیږئ چې سبا د اسلام د حنیف دین د دغه پاکې خاورې او د دې مجاهد ولس د خدمت دروند بار ته اوږه ورکړئ. تاسې ځوانان په دغه پوهنتون، جامعه او د علم په دغه قانون مرکز کې چې زه نن در سره ناست یم، د علمي فکري خوځښت او د مثبت نوښت د تومنې د پیدا کولو وړتیا حاصلوي چې زموږ د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي. که چیرې تاسې ځوانانو ته ښه تعلیم، مناسب امکانات او لازم فرصت په چاپېریال برابر سي، نو تاسې به لومړی په ځان کې د مثبت بدلون او بیا به په ټولنه کې د متوقع نوښت د تومنې د پیدا کېدو ځواک پیدا کړئ. د همدغسې ځواک د پیدا کېدو په منظور موږ باید تاسو ځوانانو ته خپله پوهه، مهارتونه او تجربې انتقال کړو. او زه نن ستاسې منځ کې د همدې لپاره ناست یم چې خپله تجربه او علم در سره شریک کړم. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. قرآن کریم فرمایي په تاسې کې به یوه ډله وي چې ټولنه د خیر، صلاح و فلاح خواته بیایي. د قوم او ولس رهنمایي د هر چا کار نه دی. دا په ولس کې د هغو کسانو کار دی چې د مسؤلیت احساس کوي. اول به لازم علم حاصلوي او په ځان کې به دومره علمي صلاحیت پیدا کوي چې د دغه رسالت دروند پیټ ته اوږه ورکړی سي، او بیا به دغه پوهې په تا کې د دومره مسؤلیت احساس پیدا کوي چې خپله ټولنه کې د ناخوالو سره مقابله وکړي او د یو عادلانه او مرفه ټولنې جوړېدو لپاره شپه ورځ صادقانه کوښښ وکړي. دغسې مبارکه دنده او رسالت ستاسې کار دی. دا ځکه همدا تاسې وارث الانبیا یاست. د والعصر صورت چې ما تاسې ته د خپلو خبرو په پیل کې تلاوت کې همدغه معنا ده. ان الانسان لفی خسر. د خسر په پای کې را مکسور و تنوین لري چې د تاکید په معنا دی. ټول انسانان یقینا په تاوان کې دي مګر هغه کسان چې دغه څلور خصوصیات ولري. لومړی پر حق ایمان وي، ځان د لوړ شخصیت خاوند وګڼي، اشرف المخلوقات یې وګڼي او عالی جناب یې وګڼي. باور وي چې زه د الله خلیفه یم او پر مخ د مځکې د هغه نماینده او سفیر. خلیفه به هغه کوي چې د خلیفه د شان سره ښایي. کله چې یو انسان ځان جوړ کړي، پر حق یې باور و او عالی جناب وسو، دی به ټولنې ته هم ځان د عالی جناب شخصیت په حیث معرفي کوي او ایماندار به معرفي کوي. یوازې دا کافي نه ده چې یو څوک خپله ښه سړی وي، بلکې ټولنه هم باید د عالي شخصیت تسلیم کړي او ویې پېژني.
امنو د همدې دپاره دی به د نیک عمل په ذریعه د ټولنې خلکو ته ورښیي چې د په حق باور دی او شریف څوک دی. دریم شی دا دی چې دی به په حق توصیه کوي او ثابتوي به چې دی د ټولنې ګټور او مفید عنصر دی. خیر الناس انفعهم یا خیر الناس من ينفع الناس. دی به د حق څراغ او د ټولنې هر تیاره ګوند ته دا رڼا رسوي. وتواصوا بالحق، د ولس بېلو څه خدمت به کوي او مظلوم به د ظالم له ظلمه خلاصوي. عدالت به تامینوي. خو ګورئ کله چې تاسې په ټولنه کې عدالت تامینوي او د ظالم د غرور ښکر ورماتوي، هغوی به تاسې ارام نه پرېږدي. ستاسو مقابله به کوي، تاسې به یې تحمل کوئ او صبر به کوئ. وتواصوا بالصبر. خپله لار به په پوره متانت وهئ او د ټولنې د نجات، رفاه او رخا رسالت به په پوره ایماندارۍ سرته رسوئ. د دې اوږد او مبارک سفر اول قدم د علم حاصلول دي، په کوم کې چې تاسې اوس لګیا یاست او حاصلوئ او عاقبت به هم ستاسې وي. ان عاقبة للمتقین. خامیابي به خامخا د همداسې کسانو وي چې هغه علم حاصل کړي او بیا خپل ورسپارل سوی رسالت په ایماندارۍ سرته ورسوي. دوستانو، دغه پوهنتون، جامعه او علمي مرکز تاسو ته د څو نعمتونو دروازې خلاصوي. ما وجه شاګردانو ته وویل، اول د شخصیت وده. ښه پوهه او لوړه زده کړه د شخصیت په جوړېدو، د هغه په وده او پرمختګ کې مهم کردار ادا کوي، چې له مخې یې ځوانان انتقادي او څېړنیز فکر پیدا کوي او په سختو شرایطو کې د مناسب تصمیم نیولو مهارت زده کوي. دوهم، علمي او مسلکي پرمختګ. لوړې زده کړې تاسو سره د علمي او مسلکي مهارتونو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي چې په عملي ژوند کې د مناسبې دندې او ښه معاش او د یو ښه ابرومنده ژوند د موندلو خاوندان شي. دغه چل در زده کوي. دریم، لوړ علمي او مسلکي تعلیم په تاسو کې د ځانګړو مضامینو او د موضوعاتو په اړه ژوره کتنه، شاهیني نظر او عمیق تفکر روزي چې په عملي ژوند کې ډېره ګټه درته رسوي. څلورم، شبکه او نظم جوړول. په لوړو زده کړو کې برخه اخیستل د نورو محصلینو، استادانو او مسلکي کسانو سره د اړیکو جوړولو فرصت برابروي. د ټولنې د ساختو باب سره مو اشنا کوي او په یو ناملایم او رقابتي چاپیریال کې د خپلې لارې د پیدا کېدو توان درکې روزي. پنځم، نوښت او خلاقیت. لوړې زده کړې په انسان کې د نوښت او خلاقیت توان پیدا کوي چې په دې سره ځوانان کولی شي مسایلو ته ژور او عمیق وګوري، علت او بیا یې علت العلل پیدا کړي او په نتیجه کې ورپېښ مشکلاتو ته د حل مناسبه لار ومومي. شپږم، د ټولنې خدمت. لوړې زده کړې ځوانانو ته په ټولنیزو مسایلو کې د فعاله ونډه اخیستو فرصت برابروي او هغه رسالت ته یې تیاروي د کوم لپاره چې دلته تربیه کیږي. اووم، نړیوالو فرصتونو ته لاسرسی. لوړې زده کړې یو چاته په نړیواله سطحه د نورو هیوادونو د علماو او پوهانو سره د تبادلې افکار فرصت پیدا کوي او د یو او بل له تجربو او مهارتونو څخه د ځان او هیواد په ګټه د استفادې موقع برابروي. ما ځوانانو ته وویل چې دغه جامعه او پوهنتون چې تاسې اوس پکښې ناست یاست دا لاندې مهم مسایل در زده کوي. الف، علم و حکمت. په لویه کچه چې کوم علم او حکمت تاسې دلته حاصلوئ، هغه په تاسې کې د لاندې خصوصیات پیدا کوي. اول، د پوهاوي لوړول. دلته تاسې له دغو محترمو جیدو استادانو د کتابونو له لوستلو، مطالعې، د پوهانو له لیدلو، په ځان کې د نورو د نظریاتو د اورېدو زغم او په مختلفو نورو وسیلو د معلوماتو راټولولو لارې اول خپل ځانونه رسوي، خپله له ځانه د رسالت خاوندان جوړوي او بیا ځان تیاروي چې سبا همدا تاسې په ټولنه کې نور خلک پوه، عالم او مخکښه تربیه کوي، نور ځوانان تربیه کوي، ټولنې ته اجتماعي شعور ورکړي او د دغسې شعور په وده د هیواد له هر اړخیز پرمختګ سره مرسته وکړي. دریم، د ټولنې د اډوان ساتنه. همدا تاسې د رسالت څښتنان او مخکښان به د ټولنې د مختلفو ډلو ترمنځ همغږي او اتحاد رامنځته کوي. د حکومت او ولس سره به د اختلافاتو په رفع او د مشکلاتو په دفع کې مرسته کوي. څلورم، د فرهنګي بدلون ملاتړ. تاسې د عالم، پوه او مخکښه ځوانانو په توګه به په ټولنه کې د علمي او بنا تفکر
دا فکر ترویج کوي او د مثبت بدلونونو د رامنځته کولو لپاره به مثمرې هڅې کوي. پنځم، د آینده نسلو لپاره د اصولو رامنځته کول. تاسې د ټولنې د مخکښانو په حیث به د راتلونکي نسل لپاره د مثبتو ارزښتونو او اصولو په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. تاسې به له دې ځایه تر فراغت وروسته د ټولنې د پیاوړتیا لپاره بنسټونه جوړوي او د نوي نسل لپاره به مثال، الګو او د مخ په وړاندې لارې مشال یاست. هویت ورکول. د علم او حکمت چې تاسې دلته زده کوئ، دا ځای تاسې ته د هویت د تشخص توان هم درپکښې پیدا کوي او هغه په دې ډول چې اول پوه او وطندوسته مخکښان چې تر فراغت وروسته به همدا تاسې یې مهمه برخه یاست، د هېواد ځوانې طبقې ته هویت ورکوي او دغه پوه او مخکښه طبقه بیا په خپل وار هېواد ته هویت ورکوي او نړۍ ته یې د یو باعزت او باوقاره ملت په حیث معرفي کوي. دوهم، کلتور و ثقافت، تاریخ، ولسي ارزښتونه د یو هېواد ملي هویت جوړوي او پوه، وطندوسته او مخکښه ځوانان د دغه ملي هویت استازیتوب کوي چې دا د نړیوالو اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم دي. قوي ملي هویت د یو هېواد د ځانګړتیاو او خاص موقعیت د توضیح کولو له لارې کولی سي د بهرني کامیاب سیاست او مثبت نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا سبب سي. که تاسې دلته د خپلو متبحرو او مجربو استادانو څخه لازم علم او حکمت زده کړئ، یقینا به تاسې په راتلونکي کې د دغه کامیاب سیاست محرکه قوه یاست. دریم، اقتصادي فرصتونه. د ملي هویت د تبلیغ له لارې هیوادونه کولی شي خپل کلتور او معنوي ارزښتونه د مادي تولیداتو او بریاو سره یو ځای نړیوالو ته معرفي کړي چې دا د یو هیواد د اقتصادي ودې او نړیوال عزت سبب ګرځي. څلورم، د امنیت او ثبات حس. ملي هویت د هیوادونو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ په رامنځته کولو کې مرسته کوي چې دا د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره ډیر مهم دی. پنځم، د بشري حقوق دفاع. د ملي ارزښتونو تقویه او د ملي هویت ځلول په ملي او نړیواله سطحه د بشري حقوق د ساتنې او پیاوړتیا لپاره اړین دي چې تر فراغت وروسته ستاسو ځوانانو کار دی. شپږم، اجتماعي نظم او ملي وحدت. یو قوي ملي هویت کولی شي د خلکو ترمنځ انسجام، همغږي او یووالی رامنځته کړي چې دا د داخلي ثبات لپاره ډیر مهم دي. اووم، د نړیوالو ننګونو سره مقابله. ملي هویت یو هیواد ته د خپلو ځانګړو ارزښتونو او تجربو په رڼا کې د نړیوالو ننګونو سره د مقابلې ځواک پیدا ورکوي. اتم، د فرهنګي میراث ساتنه. د ملي هویت د تبلیغ او ځلولو له لارې یو هیواد کولی شي د خپل دین، فرهنګي میراث او ولسي ثقافت ساتنه وکړي چې دا د راتلونکو نسلونو د هویت لپاره ډیر ارزښت لري. نهم، د ستونزو حل. زما یقین دی تاسې مخکښه ځوانان به تر فراغت وروسته په ټولنه کې د موجودو اجتماعي ستونزو او مشکلاتو په حل کې فعال کردار ادا کړي او د مؤثر حل لارې به رامنځته کړي چې په د امارت سره به دا لویه مرسته وي. او دا مې هم یقین دی چې تاسې به له دغه علمي مرکز څخه د خپل حاصل کړي علم او حکمت او د خپل هویت د درک په برکت په ټولنه کې د عدالت د مفهوم د سم پوهاوي سبب کیږي او د امارت په استحکام او د ټولنې پر خاوره رفاه کې به مثبت کردار ادا کوي. جیم، د علم او حکمت د حصول او هویت د ځلولو له لارې ځوانان خپل هیواد په نړیوال ډګر کې د سیالانو سیال کولی شي. اول، د تعلیمي نظام پیاوړتیا او د مهارتونو او پوهې لوړول د کاري ځواک کیفیت زیاتوي چې دا د سیالۍ لپاره ډیر مهم دی. دوهم، د پیاوړي او متنوع اقتصاد رامنځته کول د سیالۍ په ډګر کې د یو هیواد لپاره ډیر مهم دی. د نوو صنعتونو، ټکنالوژي او خدمتونو د پراختیا سره هیواد کولی شي نړیوال رقابتي بازار کې قوي موقعیت پیدا کړي. دریم، د مسلکي نوښتو، ابتکار او اختراعاتو په ترویج سره یو هیواد کولی شي د ټکنالوژي او اقتصادي ودې له لارې په نړیوال سټیج کې مخکښ شي. څلورم، سیاسي ثبات او د ملي هویت تقویه کول د پانګونې او نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا لپاره بنسټیز عناصر دي. پنځم، د نورو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو او همکارۍ رامنځته کول لکه تجارتي تړونونه، ډیپلوماټیکې اړیکې د سیالۍ لپاره مهم دي چې دا په علم او حکمت کیږي. شپږم، په نړیواله سطحه د خپل ثقافت، ملي ارزښتونو او هویت ځلول د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو او د همکارۍ په راجلبولو کې ډیر ګټور دي چې دا ټول به ستاسې دلته په پوهنتون او جامعه کې
د زده کړې په برکت ترسره کیږي. اوم د بشري حقوقو او عدالت ساتنه. د بشري حقوقو، حقونو او عدالت د تأمین او ترویج سره هیوادونه کولی شي په کور دننه د خپل ولس او بهر د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي او د همکارۍ د لارو چارو پراختیا ته زمینه برابره کړي چې دا ټول فیصله همدې علمي مرکز حاصلوي. دوستانو، ما ورته وویل چې لوړې زده کړې په چا کې د علمي څېړنو تلوسه او د دین وطن د خدمت جذبه پیدا کوي. تفکر په مسایلو کې دقت، تعمق او ژور لیدل د ستونزو د حل کولو په لار کې خورا مهم دي چې دا ټول تاسو همدلته حاصلوي. تفکر او تعمق په چا کې د مسایلو د دقیق ارزونې توانایي زیاتوي چې له مخې یې موږ کولی سو په مطروحه قضایاو کې سمې فیصلې وکړو. د یو موضوع دقیقه څېړنه او د هغې په ابعادو کې ژور فکر کول د چا سره د مسایلو د پیچلتیاو په درک او د هغو د مناسب حل په رایستو کې ډېره مرسته کوي. څېړنه او دقت د ممکنه خطراتو او ستونزو په وړاندې د چمتووالي وړتیا لوړوي چې له دې لارې د منفي پایلو مخه نیول کیږي. یوې مسئلې ته دقیق او ژور کتل زموږ سره د هغې مسئلې په ارزونه کې مرسته کوي، د پرېکړې کیفیت لوړوي او د نتیجې صحت او د منابع سپما تضمینوي. څېړنه او ژور لیدل د مسایلو په اړه زموږ پوهه زیاتوي چې په دې سره موږ د نورو نظریاتو او تجربو څخه ګټه اخیستی شو. په مسایلو کې دقت او ژور لیدل د نورو خلکو د نظرونو او احساساتو درک کولو سره مرسته کوي چې د اړیکو کیفیت راښه کوي او د ټولنې په امن او استقرار کې ممید واقع کیږي. کله چې موږ مسایل په ژور ډول څېړو نو نوي او نوښتګري نظریات رامنځته کیږي او د هغه په برکت د خپل شخص د شخصیت ودې او د ټولنې د پرمختګ لپاره نوې مثمرې لارې پیدا کیږي. تاسو چې له دغه پوهنتونه او جامعې د خیره فارغ کیږئ، ما ورته وویل تاسو به انشاء الله تعالی د ټولنې د مختلفو طبقاتو ترمنځ د تنسیق، همغږۍ او یووالي سبب سي چې نتیجتاً به د امارت استحکام او د ټولنې د امن، ثبات او ازدهار سره مرسته وکړي. تاسو به په ټولنه کې د ناوړه عملونو لکه فساد، بې عدالتي او تشدد په وړاندې د خلکو پوهاوی زیاتوي او په عوض کې به ولس د علم او حکمت اصول ته تشویقوي. تاسو به د ټولنیز خیر و خدمت او صلاح و فلاح د پروګرامونو په رامنځته کولو کې فعاله ونډه لرئ چې د ټولنې په ښه والي کې به یقینا مرسته وکړي. تر فراغت وروسته تاسو کولی شئ د سولې، انصاف او محبت پیغام خپور کړي چې دا خپله د ټولنې د پیاوړتیا سبب کیږي. څرنګه چې تاسو به تر فراغت وروسته د خلکو لپاره د روحاني او رواني ملاتړ سرچینه یاست، نو ځکه تاسو د خلکو د مشکلاتو په حل کې جدي مرسته کولی شئ. تاسو د خپل مثبت کردار له لارې د ټولنې اصلاح او پرمختګ ته وده ورکوئ چې دا د یو سالم او متوازنې ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. او بالاخره تاسو به د دغه پوهنتون جامعې او د دغو استادانو ادارې له برکته د امارت سره د پالیسیو په طرحه د هغه په جوړولو او تطبیق کې مرسته کوي او د ټولنې د رفاه او رخا سبب ګرځي. په تاسو پورې زموږ هیلې تړلې دي ځوانانو، په تاسو پورې زموږ هیلې تړلې دي. الله عز وجل مو بریالي لره. امین یا رب العالمین. زما تر خبرو وروسته ځینو شاګردانو سوالونه وکړه چې لازم جوابونه ورکول سوه. ډیرو شاګردانو، ځینو استادانو او خپل شیخ صاحب زما سره د دوی په پوهنتون کې د دکتورا د څېړنیزې رسالې د چوکاټو محتویاتو د تنظیم او میکانیزم په باره کې د یو لارښود د ورته لیکلو مرسته وغوښته. ما وعده ورکړه چې دا به ورته لیکم او که مو غوښته راځم چې درته تشریح کړم. د دوی سره مې وعده وکړه چې علمي همکاري ورسره کوم. مجلس ډېر خوندور و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.